بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آمنت بالله صدق الله العظيم. رمضان المبارک سه مخکې شعبان المعظم میاشت ده. عموما د رمضان المبارک په میاشت کې عام مسلمانان زکات ادا کوي، د زکات فریضه ادا کوي. حالانکه شرعي حکم داري چې کم سړی صاحب نصاب سو زکات کال پرسو د کم وخت څخه که د رمضان څخه مخکې وي که د رمضان د روزې د میاشتې مخکې وي که بعد کې وي چې کال پرسو بیا به زکات ورکوي. لیکن عموما زموږ په معاشره کې خلک د زکات لپاره کوشش کوي چې په رمضان المبارک کې خپل زکات ادا کړي. د هغه وجه شاید دی چې په رمضان المبارک کې خلکو فضیلت اورېدلی چې په رمضان المبارک په میاشت کې نفل هغه الله رب العالمین په فرضو باندې د هغه اجر او ثواب ورکوي، او یو فرض الله رب العالمین په اویا باندې بدلی د اویا فرضو د ادایګي ثواب ورکوي. نو په دې وجه باندې اکثره زموږ عام مسلمانان زکات هغه رمضان المبارک په میاشت کې ادا کوي. زکات دین اسلام یو اهم فریضه ده. قرآن کریم کې 28 آیتو کې الله رب العالمین چیرته چې د لمانځه ذکر کړی دی هلته د زکات ذکر هم کړی. اقیموا الصلاة واتوا الزکات. الله تعالی فرمایي لمونځ قایم کړي او زکات ورکړي. اقیموا الصلاة واتوا الزکات وارکعوا مع الراکعین. په دې وجه باندې زکات د دین اسلام یو اهم فریضه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زکات چې د دین اسلام چت او هغه چې دی د دې چت د اسلام دا په 5 پیلرانو باندې ولاړ. د دې لپاره 5 ستون دي، 5 پیلر دي، 5 تنبیه دي چې دا د اسلام د دین چت ور باندې ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله. اول د الله د ذات ادا رسول الله د رسالت اقرار کول. دا ایمان به د مؤمن وي چې الله واحد لا شریک دی. د خیر و شر، عزت و ذلت، کامیابی ناکامی د الله په لاس کې ده، د الله په حکم ده. محمد وان محمد رسول الله او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. دا اول بنیاد او پلر دی د دین اسلام. دویم پلر و اقام الصلاه المنځ قائمول. دریم و ایتاء الزکات زکات ورکول. و صوم شهر رمضان رمضان المبارک میاشت روزې نیول. و حج بیت الله الکریم او حج بیت الله کول. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الزکات قنطرة الاسلام. بل حدیث کې راځي الفاظ داسې دي الزکات جسر الاسلام. زکات د اسلام په اسلام کې داسې دي لکه پل لاندې توندې او تیزې مهلکې او تیزې اوبه روانې. سړی عام سړی نسی په ګډېدلی تللی نسی، موټر نسی بیولی، موټر هم وړي، سیلاب روان دي. د هغه د حفاظت لپاره خلک پل کوي، په پل باندې په آرامه تېرېدی سي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الزکات قنطرة الاسلام. زکات دا د اسلام پل دی. په دې پل باندې څوک تیریږي د الله د عذاب سبب محفوظه کیږي. یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د 6 شیانو تاسې مسلمانانو ماته ضمانت او تضمین راکړي، ګارنټي راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه ستی د جنتي کېدلو ضامن یم. قیل ما هي یا رسول الله؟ یا رسول الله هغه 6 شیان کم دي چې ته د جنت ذمہدار جوړېږي چې دا د دې سړی به بیا ته د جنت ضامن. قال نبی علیہ السلام فرمایي الصلاة یو لمونځ، والزکات دویم پکې زکات. لمونځ چې څوک کوي نبی علیہ السلام زکات ورکوي. والامانه د امانت خیال ساتي. د مسلمان سره چا سره دی زبان وکي، عهد دی وکي، وعده دی ورسره وکړه. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا. وعده پورا کړه د وعدې باره کې الله رب العالمین پوښتنه کوي. په دې وجه باندې والامانه دریم چې دی امانت دی، د امانت پوره کېدل به څوک کوي. والبطن د نس و دې خپله خېټه و دې نس ته به حرامه ګوله نه واچي. والفرج شرمګار د شرم ځای دی، اعضا او اندام دی د شرم، یعنی زنا، لواطت او بدکاری سره سړی ځان ګوري. نبی علیہ السلام فرمایي او شپږم واللسان. د دې شپږو چې نبی علیہ السلام وایي چا ماته ضمانت راکړي، تضمین راکړي، رسول الله فرمایي د دې سړي د جنتي کېدلو زه ضامن. په دې وجه باندې علما لیکي چې زکات د
د دین اسلام یو اهم فریضه او زکات دا نه چې صرف د آخرت اجر دی ثواب دی، په دې دنیا کې هم د زکات ډیر بهترین اثرات. اډیر خلک وي مولوی صاحب مفتی صاحب مال می نقصان، مال می ډوب سو، مال می ونیول سو، مال می غلا سو، مال چاره سوي وړي پیسې نه راکولې، پیسې نه راکې ورک سو سړی. دا وجه چی شته؟ زکات نه ورکول وجه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای من ادى زکات ماله فقد ذهب عنه شر. کم سړی چې د خپل مال زکات ادا کړي د مال شر، د مال نقصان، د مال فساد به ختم شي. څوک چې د زکات ادایګي کوي، زکات ورکوي د خپل مال، پیغمبر علیه السلام وایي د مال د شر څخه محفوظ شي. ایو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي خپل مالونه په زکات محفوظ کړئ، خوندي کړئ. کم څوک چې د مال زکات ورکوي د هغه مال به نه خرابېږي، د هغه مال به نه غلا کېږي، د هغه مال به نه ډوبېږي. پیغمبر علیه السلام فرمایي حسنوا اموالکم بالزکات، خپل مالونه په زکات ورکولو سره محفوظ کړئ، خوندي کړئ. وداووا امراضکم بالصدقه، او د خپلو بیماری، د خپلو ناجوړۍ، د خپلو تکلیفو مرضو علاج هغه نبی علیه السلام وایي صدقه ورکوئ. په دې وجه باندې زکات صرف نه چې آخرت اجر لري، په دنیا کې هم د دې فایده شته. او زکات نه ورکولو ګناه. پیغمبر قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي کوم خلکو ته چې الله وایي ما مال ورکړیو، سره زر سپین زر دولت مې ورکړیو، پراپرټي مالک ولو، مال او دولت یې درلودي، لیکن د الله حکم یې پکې نه پرکاوي، زکات یې نه ورکاوي، د غریب حق یې نه ورکاوي. الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي